الله الرحمن الرحیم. دوستان سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ او د صحت په کالیو کې به وئ. زموږ تاسو نن درس چې دی هغه موضوع ده چې تېر درس سره په اړیکه کې پاتې شوې وه. تېر درس کې موږ تاسې د ځینې مهمو موضوع په اړه معلومات وړاندې کړي وو چې هغه فشار و، آهنګ و، وصل او فصل و. د دې موضوع په دې ځای کې راوړل ځکه مهم و چې موږ تاسې کولی شو چې د غږونو څخه زیاته استفاده د دې په واسطه وکړو، یعنې وپېژنو چې غږونه څه ډول د استعمال وړ دي. نو زموږ تاسې د نن ورځې درس چې دی هغه چې دی فون دی. فون څه ته ویل کېږي او څه ډول استعمالیږي؟ راځو. فون هغه اوازونه چې د انسان د صوتي یا غږیزو غړو په واسطه تولید او ادا کېږي د فون په نامه یادېږي. یعنې تعریف په اړه تاسو ته کومه پوښتنه یا کوم مشکلات نشته. دلته تعریف راوړل شوی دی هغه اوازونه چې د انسان د صوتي غړو په واسطه تولید او ادا کېږي د فون په نامه یادېږي. د صوتي غړ په واسطه چې کوم اوازونه زموږ او تاسو په خوله کې په ژبه کې راځي هغه د فون په نامه یادېږي. که موږ او تاسې فون ونه پېژنو نو غږیز غړي زموږ او تاسې د پېژندنې څخه ډېر لرې دي. یعنې صوتي غړي موږ او تاسې نه شو پېژندلی. د انسان صوتي غړي هغه غړي دي چې د هغې په واسطه غږونه ادا کېږي. موږ او تاسې صوتي غړي پېژنو چې کوم کوم دي. د انسان صوتي غړي چې دي دا په درې ډوله دي. لومړی تنفسي غړي، دویم غږنتیا غړي او دریم ویندې غړي. راځو لومړني غړي پېژنو، بیا وروسته پرې بحث کوو. لومړنی راځي تنفسي غړي. تنفسي غړي لکه مرۍ، سږی یا د سږي نلونه. دویم چې دي غږنتیا غړي دي لکه خنجره. موږ او تاسې غږ چې له کوم ځای څخه راوځي دې ته خنجره ویل کېږي. دا د پردې په واسطه د ټکر څخه منځته راځي، دا خنجره ده، دلته غږونه جوړېږي. او دریم ویندې غړي دي لکه ستونی شو، خوله شوه، پوزه شوه. په دې کې تر ټولو موږ او تاسو ته مهمه چې دا هغه خوله ده چې د خولې په واسطه کوم غږونه جوړېږي. د خولې په واسطه چې کوم غږونه جوړېږي دلته زموږ او تاسې د موضوع اړوند په خوله کې چې کوم څه موجود دي لکه تالو دی، ژبه ده او شونډې دي. دا په خوله کې موجود هغه د سیستم اجزاوې دي چې موږ او تاسې د هغې په واسطه غږونه جوړولی شو. فون مو ووایو. راځو اوس د فون په اړه معلومات وایو. فون موږ او تاسې تعریف کړو چې فون هغه اوازونه دي چې د هغې په واسطه غږیز غړي ادا کېږي یا غږیز غړي پېژندل کېږي، صوتي غړي تولید راوړي یا جوړېږي، دې ته فون ویل کېږي. دویم د انسان صوتي غړي مو وویل چې هغه غړي دي چې د هغې په واسطه غږونه ادا کېږي. نو راځو د فون په اړه یو څه معلومات وړاندې کوو، بیا د غږیزو غړو په واسطه. لومړی راځو کوم توري چې موږ او تاسې د فون په واسطه یا د صوتي غړو په واسطه تولید او ادا کوو او فون د هغې څخه بحث کوي لکه با، تا، خا. دلته راځو په دې ځای کې موږ او تاسې لیکو دا د فون په واسطه ادا کېدونکي غړي چې دي لکه موږ او تاسو وایو با. ب وایو چې کله ادا شي یو کشش رامنځته کړي الف ورسره اضافه کوو با. ب خو موږ او تاسې ساده داسې یو په نیم دی غږ دی چې راوړل کېږي کومه معنا نه لري. دا با چې دی دا یو کشش یې رامنځته کوو، الف یې په ځان باندې ونښلوو. په دې ځای کې د دوی اواز ادا شو با. او تا راځو تا. تا هم دلته الف لري او ها هم دلته الف لري. ها دا الف یې ولره. دا د دې لپاره چې موږ او تاسې وپېژنو چې غږونه څه ډول رامنځته کېږي. اوس د غږیز غړي موږ او تاسې پېژنو چې د هغه په واسطه غږونه ادا کېږي. غږیز غړي مو دلته تعریف کړل چې تنفسي غړي دي. تنفسي غړي لکه مرۍ ده. په مرۍ کې موږ او تاسې که چېرته په مرۍ کې کوم شی چې وجود لري د مرۍ له لوري ادا نه شي موږ او تاسې غږ نه شو پېژندلی. سږی دی. سږی د هوا یو ډول بلون دی. که چېرته موږ او تاسې هوا ونه چلوو د غږونه منځته نه راځي. دا د هوا په واسطه غږونه د هوا په واسطه په خنجره کې د هوا په واسطه غږونه یو تر بل د پردې سره نښلوي او غږونه رامنځته کېږي. بل د سږي نلونه دي. دا د سږي نلونه د یو ډول پیپونه دي چې سږي ته تیر دي. داسې پیپونه دي. دا پیپونه که چېرته سږي ته هوا تېره نه کړي یا له سږي څخه پاس خنجرې ته هوا ورنه کړي نو نشي کولی چې غږونه رامنځته شي. دویم غږنتیا غړي موږ او تاسو وپېژنو چې خنجره ده. دا دوی فردي دي. دا فردي دي یو له بله سره لګېږي. د دې فردي په واسطه د یو له بله سره ټکر کوي. دا ټکر په واسطه موږ او تاسې غږونه راوځي. د یو تر بله داسې ټکر کوي غږونه راوځي. که چېرته دا خنجره کې دا پردې موجوده نه وای نو غږ هېڅکله منځته نه راته. او دریم وینده غړي دي. موږ او تاسې کولی شو ستونی
که چېرته موږ تاسو ستونی بند کړو نو د ستوني په واسطه چې کله هوا راونوځي نو نشو کولی چې غږونه رامنځته شي. او خوله هم همداسې مهمه ده. پوزه هم ځینې حروف دي په خوله کې ویل کېږي له ستوني راوځي. قاف ح عین دا په لاندې ستوني کې حلق کې ویل کېږي. او خوله ده پوزه ده د پوزې په واسطه میم نون داسې یو څو غږونه راوځي. او د خولې په واسطه چې کوم غږونه راوځي په خوله کې په تالو کې راځو موږ او تاسې کاف په تالو کې موږ او تاسې وایو. لام ژبه راوړو په تالو پرې پس نښلوو نو راځي لام ادا کېږي. او ژبه که چېرته موجوده نه وي نو دا غږونه موږ او تاسې نشو جوړولی. او شونډې هم مهمې دي. میم واو او یو واو دا لنډ واو موږ او تاسې به په راتلونکي درسونو کې ووایو. واو د دې شونډو په واسطه ادا کېږي. که چېرته دا شونډې موجوده نه وي نو هېڅکله یو توری به موږ او تاسې ادا نه کړو. ځینې توري به ادا کوو لکه ح قاف عین. خو کاف چې کله ادا کوو یا په اخر کې د لاندې شونډه د پاس دوړو سره لګېږي. کاف وینئ تاسو یې په خپله ادا کړئ. کاف د پاس دوړو سره لګېږي دا شونډه. نو شونډې هم مهمې دي. دا یوازې د دې د پېژندلو لپاره چې موږ او تاسو وکولی شو چې یو غږونه یو څو وپېژنو او په هغې کې د ادا کولو هغه اجزاوې موږ او تاسو وپېژنو چې د څه شي په واسطه غږونه ادا کېږي. دلته موږ او تاسو د غړي وپېژندل چې غږیز غړي چې دي د هغه په درې ډوله دي. یو تنفسي غړي دي. تنفسي غړي کوم ممرای ځکه چې له کوم ځای څخه چې تنفس راوځي له هغې څخه غږونه هم ادا کېږي. ځکه یوازې د غږ د ادا کېدو منبع چې ده هغه تنفس دی. تنفس چې موجود نه وي غږ نه ادا کېږي. او غږیدیا غړي خنجره چې موجوده نه وي غږ راونه بسي. او یلدې غړي چې ورسره د ټول یو تر بله چې دي دا یو تر بله اړیکې لري. که چېرته په دې کې دا یو نه وي دا یوه برخه نه وي نو بیا نشو کولی چې موږ او تاسې غړي یوازې غږونه به راسته شو دا هېڅ معنا نه لري. او بل دا چې نه وي غږونه راوتی شي دوه لاسونه موږ او تاسې سره ووایو ټاک شي. د ټاک غږ راوځي خو هېڅ معنا نه لري. او دا خنجره چې ده که یوازې دغه وي دا دوه نه وي ورسره بیا هم هېڅ معنا نه لري. ولې؟ په دې خاطر چې معنا نه لري. که موږ او تاسې وګورو دلته دا خنجره چې موجوده وي اواز به راوځي خو هېڅ معنا به ورنکړي. او دلته چې ستونی موجود وي هوا به راوځي. موږ او تاسې تنفس کولی شو. تنفس د سږي او مرۍ له لورې کولی شو په ستوني راوځي په خوله راوځي په پوزه راوځي. خو که چېرته خنجره موجوده نه وي غږ جوړ نه کړي نو هېڅکله نشو کولی چې موږ او تاسې غږ ووینو. یوازې دا تورې به وي موجود به وي تورې به وي. و بلکل دا خبره صحیح ده چې تورې به وي خو د دې غږ به راونوځي. یعنې موږ او تاسو به یې داسې ونه پېژنو چې د دې تورې غږ څه شی دی او د دې تورې غږ څه دی. او که چېرته خنجره موجوده وه دا تنفسي غړي او دغه وینده غړي موجود وي ستونی خوله پوزه موږ د دې په واسطه لکه راځو کاف وایو د غوړ کاف وایو غوړ کاف نو راځو د دې څخه د سږي څخه د مرۍ څخه هوا راوځي په خنجره باندې لګېږي دا یو اواز جوړوي. او دلته خوله د هغه اواز ته کنټرول ورکوي. په ستوني کې چې کله راوځي خوله کنټرول ورکوي په اخر کې ستونی سره نږدې شي قاف دا د دوی اواز دی. ولې؟ دا درې سره په کومک کې سره یو ځای شول او یو توری یې راوایست. دا ټول یو داسې سیستم دی منظم چې د توریو په ادا کېدو کې زیات رول لوبوي.